خورکي بخښنه ډېره زیاته غواړم. لومړی دا خبره به وکړم چې ما تاسو ته په ویډیو کې هغه ځلولی او بدبخته نو ځینې ورونه پې انتقاد نیولی. بدبخته خو وایم نو چې یوه میاشت نه کېږي وخت مې ورسره تېر کړو بس مړ شو نو. السلام علیکم قدرمنو هېوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن هغه کورنۍ ته راغلی یم چې ما یو څو ورځې مخکې ویډیو شیر کړی و چې دغه خورکي خبره ما کړې وه چې یو میاشت مخکې د دې خاوند شهید شوی. نو دغې ته یو دوه ورونه مرسته رالېږلې. دغه مرسته موږ دغه خورکي ته ورکوو. احساسات یې له تاسو سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خور ښه یې؟ بابا ښه یې؟ څنګه یې روژې سره؟ شکر دی ښه یم. څنګه یې خپله ښه یې؟ بابا ته څنګه یې؟ روژه په خیر تېرېږي؟ څنګه یې روژې سره؟ څه شته نشته کور کې؟ نشته ده نو د خدای په هیله ناسته ستو به چا کومک وکړو موږ سره هو وي به او که نه به نه وي چا کومک ونه کړو نشته ده. تاسو دغه اوس تا بابا خو وویل هغه ځلې چې څوک د کاره نه دی. دا یو سپین ږیری سړی نو دغه د کور ضرورت څنګه دا پوره کولی شي یا نه؟ چې کار اوسېږي کوي چې نه اوسېږي نو ناست د خدای هیله ده. اوس تاسو د ماښام لپاره څه لرئ؟ نه نشته. ښه خورکي د دې نه مخکې چې زه تاسو ته مرسته ورکړم زموږ نه مخکې چا تاسو سره مرسته کړې؟ نه نه ده کړې. نه ده کړې. ښه خورکي بخښنه ډېره زیاته غواړم. لومړی دا خبره به وکړم چې ما تاسو ته په ویډیو کې هغه ځلولی او بدبخته نو ځینې ورونه پې انتقاد نیولی. ما وویل یعنې په یو میاشت کې خاوند شهید شو. ما د هغې لپاره وویل بدبخته. نو ځینې ورونه انتقاد نیولی چې خفه نه شي. بدبخته خو وایم نو چې یوه میاشت نه کېږي وخت مې ورسره تېر کړو بس مړ شو نو. ده ته بدبختي وایي اوس د الله تعالی رضا و نو چې هغه ښه خورجانې دغه 30,600 یو ورور رالېږلی دغه وشمارئ. باڼه مې مات سوه سترګې مې سرې سوې درپسې شونډې مې غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم غم. څو روپۍ دي؟ 3,600 روپۍ. ښه دغه پیسې چې دی حاجي صاحب رالېږلی او دغه 15,000 روپۍ واخلي دغه د دوبۍ نه د نقیب ورور په نوم. صبر تمام سو خو زما بدبخته دغه انجام سو لکه مرغه چې وي چا ویشتلی. اختر هم را روان دی نو دې باندې ځان ته څه واخلئ. دغه دواړه ورونه چې مرسته کړي هغې ته څه ویل غواړئ؟ څومره ترې خوشحاله یې؟ ډېر ترېنه خوشحاله ستو. خدای پاک دې ورته زیات زیات ورکړي چې بیا موږ سره کومک کوي. خدای پاک دې ورته نور هم ورکړي چې دې غریبانانو سره کومکونه کوي. بابا ته څومره ترې خوشحاله یې چې دغه مرسته کړې؟ خوشحاله یم الله تعالی دې دې ته نور هم ورکړي او خدای دې روغ صورت ورته ورکړي چې موږ سره کومک کوي موږ غریبانان راغلي خبرې. مننه خوشحاله اوسئ. بس همدا ورونه دي چې تاسو سره مرسته کوي او زموږ ملاتړ کوي نو همداسې دعاګانو کې یاد کړي. قدرمنو هېوادوالو، د حاجي صاحب څخه او د نقیب ورور څخه نړۍ مننه کوم چې د دې کورنۍ سره مرسته وکړو ځکه چې تاسو خپله ولیده چې دوی هېڅ څه اوس هم نه لري. نو دا بابا به څه وکړي؟ نو په دې مرسته به اوس روژې کې هم څه شیان به اخلي او اختر ته به نو هیله کوم هېوادوالو تاسو هم دغسې بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړئ ځکه چې دوی ستاسو مرستې ته اړتیا لري. که چیرې غواړئ مرسته وکړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 90 78 د لیدو څخه